بسم الله الرحمن الرحیم. ملګري ځوانانو ټولو ته د لوی اختر ډیره مبارکي او ټول پښتون ولس ته او خپل مسلمانانو ورونو ته د لوی اختر مبارکي ورکوم. او ګلونو ځوانانو او اختر دی خوشحالي دی ډیرو خلکو باندې او چې غمجن دی ولې مو پښتانه ډیر زیات تکلیفونو سره یم. اختر بګو ولې صدا د مو الله تعالی پاک او د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې دي د الله تعالی حکم دی د خپل سار تر رسوخ ور سره د خپل د روایت او خیالم ستوم. اختار و الحمدلله زابې وشوې او منځ وشو زابو نه بعد کوشش پیدا کو زه غریبانو خیال بساتم او دا غوښه به فریجونو کې نه چګدو فریجونو کې به نه خرابوم او بل مسلمانانو خیال بساتم بل ګاونډي خیال بساتم. خاص کر مو ډېر خلک دا وی سی وای وافتا وای میاشتې غوښه یخي وي اوس هم څه دی اختر کې بیا پارک رسي کوشش دا وکم څ خپل اسلامي طریقې سره څکم مو باندې برخه رسي غټول خپل مسلمانانو باندې ویش کوم او خلکو باندې کوم مستحق وي. دویم دا څه مو وطن ډېر غمجان دی پښتنو خاص کر که زه تاسو ته ضروري وکې نه ویم بیا د شیخ صاحب کې نه ویم د مفتي صاحب کې او نور د بالا د قوم وطن مشومان ځوانان شهیدان شوي په دې می تیر شوي میاشتې چې په تیر شوي کال کې حال ډېر غمجن دي خاص خپل پښتنو ورونو ته یم سبا سختار وش زابې وشوي منځ وش دینه با ډلونه باجې دا تڼې او دا دراز غوبال دا پښتنو سره ډېر بال دګیږي ځوان څه پښتنو سره دا شخنه لګیږي والا په هر کور کې غام دی په هر کور کې خبره شهید دی په هر کور کې زخمی دی که تاسو ته زیو سمود انګوز ضلع کې او رغزو کې او خیبر یو کورمه وزیرستان کارک بجوړ مامن په هر کور کې کنوي نو هر کلی کې او په هر محله کې یو شهید یو زخمی شتاري نو بیا نه کې سمو خیال وکم هغه ډلونو بجونه هغه تماشونه هغه فحشانو نه ځان وسدواله پښتون هم زه درته ویم څه کوم سوچ دی کوم فکر دی دا ټیک نه ریوالی څو سختار دی مو هر کلی کې هر بازار کې هر پر چې دراز غوباله تڼې غوبلې رخصتي وي د خپلو ځوانانو ته دا خاص کوم څه د خپلو روایاتو د خپلو مسلمانو د خپلو غمجنو وطنونو خیال وساتو ولې سختر نه به ډېر به تاره وخت روان دی هغه د پر پلین جوړګو مو ګرځو مو به سختار وشه به دا ورځ نیمه و اوس په ګرځو قوم وطن باندې خپل اکټیویټي جاری وي خپل قوم وطن امن د پر به کوشش کوم خپل پښتنو د پر مو ملګری په جیلونو کې ریکا لوکمان وایي انده شان دی ز خبره کته وکسنی به ور سره نه راتلین به د سبالا ډیر فرید به نور ډیر بالا ملګری په جیلونو کې وو کورونو ولم غم جندي غو سره غم رزي کول په کار دغه پر دوانه کول په کار دی اختر نه بعد وکم خپل پلان دی اکټیویټي رغبه مين نشاله کوم خو کوشش کول په کار دی او کورونه وطنونه پښتانه کومونه ډیر غم جندي متنری په کار سمو په اختر کې دراز غبال وکم یا دشون د فحشی وکم سمونه خدای پاک خپاشي وغه غمجن خلک رنه خپاشي کوشش پیدا کوم خپل خلکو سره به